بسم الله الرحمن الرحیم. علامہ اقبال یو شعر کې وایي جستجو جس گل کی تڑپاتی تھی اے بلبل مجھے، جستجو جس گل کی تڑپاتی تھی اے بلبل مجھے، خوبی قسمت سے آخر مل گیا وہ گل مجھے. دا کم ګل و چې علامه اقبال د دې باره کې وایي چې هغه ماته میلاو شو. نو دغې باره کې نن زموږ دا ویډیو ده چې کله هم د علامه اقبال ذکر په پاکستان کې د پاکستانیانو مخې ته وشي، بس د ټولو خلکو په ذهن کې چې کوم دی یو داسې سړي تصویر راشي چې هغه ټول عمر چې کوم دی سیریس پاتې شوی دی او بس یو مذهبي سړی و او د پاکستان سوچ کړی دی او د پاکستان تصور کړی او سیاست کړی دی، نور چې کوم دی داسې څه نه راځي. نو یو شاعر به یو هغه به بیزو کوي، یو شاعر به یو هغه به عشق لیکړي، داسې نشي کېدی. نو د علامه اقبال آیا عشق کړو؟ نو د عشق نه دی چې زموږ مراد حقیقي عشق نه دی بلکې مجازي عشق دی. آیا علامه اقبال مجازي عشق کړو او که نه و کړی، او که کړی و نو دا چا سره کړو؟ نو دغه باره کې زموږ ویډیو ده. علامه اقبال له 18 کالو په عمر کې خپل مشران واده وکړو. نو د 18 کالو عمر کې چې د واده وشو، نو علامه اقبال خو په خپله یو ځای کې اول د دې باره کې وایي چې زه د دې واده نه بالکل خوشحاله نه وم، دا اوس هم په ما باندې بوج دی. او چې کله علامه اقبال د دې نه بعد 1905 کې 1905 کې علامه اقبال لاړ یورپ ته د اعلی تعلیم لپاره. نو چې هلته کې لاړ نو هلته کې بیا هم دا وایي چې یاره دا واده چې کوم دی نه دا ښه نه دي شوي زما. وی هر یو انسان ته د خپلو د واده او د دې څیزونو د فیصلې کولو په خپله اختیار حاصل دی، خو ما سره دا غلط شو. علامه اقبال چې لاړ لندن ته، لندن کې چې هلته کې د هلته هغه جینکۍ ولیدې نو علامه اقبال وایي چې دا هسې کار دی. دی کې وایي چې کوم دی نساییت اړوشتنه، لکه مطلب دا دی چې د ښځو کې کوم د خپل خویونه یي او نه هغه پکې وي نشته. علامه اقبال وایي ښځې او جینکۍ چې دي دا د ایشیا دي، د انډیا دي، هغوی پوهه دي او دی کې دا نشته. بل دی وایي د ګریلو زندګي د تیرولو لپاره تیارې نه دي. نو علامه اقبال هلته نه دغه و. ښه علامه اقبال په لندن کې وڅنګه؟ نو دی وایي بالکل لندن کې داسې و چې یو 30 سټوډنټ و او په کلاس کې به چې کله موقع میلاوېده نو بس په استاد باندې به هم تنقید کو او په هر چاله به چې کوم دی نه 30 جوابونه ورکول او خلک به ملامته کول. نو داسې و او هغه ټایم نه دی چې کوم دی داسې ښکارېده چې بس دی لکه یو دانشور دی، مفکر دی، تینکر دی، فلاسفر دی، داسې و. فلسفې سره شوق هم ډېر و. نه داسې و. خو چې کله علامه اقبال د لندن نه جرمني ته راغی نو علامه اقبال بدل شو. او علامه اقبال وایي داسې بدل شه چې دلته کې خو یو دی ولې بدل شو؟ نو عشق کې اخته شو. او چې کله دی دلته کې عشق کې اخته شو نو رو دی داسې شو چې تیزوالی ته هم ختم شو. او وایي کلاس کې به چې ناستو بیا به اکثر په سوچونو کې ډوبو. نو عاشق خو یې سوچونو کې ډوبي که نه، نو سوچونو کې به ډوب نه به بیا چاله جوابونه ورکول. اکثر به وایي داسې هم وشو چې استاد به تپوس وکړو نو دی به راویښ شو، ده به وایي چې زه نیم خبر چې تاسو څه وایئ. دې ځای کې چې کوم د سره دا کار وشو، دا څوک و چې د علامه اقبال لا توجه خپل ځان طرف ته متوجه کړه. دا دغه ځای کې دغه هلته کې 2 جینکۍ وې. یو جینۍ وه اتیا فیض یې نوم و او هغه د انډیا نه تللې وه، د یو ډېرې مالدارې کورنۍ د یو تاجر لور وه. او هغه تاجر چې کوم هغه خو مسلمان خو هغه ډېر زیات چې کوم دی روشن خیال او په هغه زمانه کې هغه په خپلو لوڼو باندې سبقونه وویې، بیا د اعلی تعلیم دپاره یورپ ته مو لیږلې. هغه جینۍ چې وه اتیا فیض یې د هغې فلسفې سره شوق و او ډېره زیاته علم نالج ورسره و. دی به له دې هم چې کوم دی فلسفې سره یې شوق و نالج و، دی به په ګنټو یو بل سره بحثونه کول. نو ډېر خلک وایي چې د علامه اقبال د اتیا فیض باندې عاشق شوی و. خو بیا یوه بله جینۍ وه او هغه جینۍ چې کوم دی جرمن وه او د هغې نوم و ایما. نو دا ایما چې کومه وه علامه اقبال دې طرف ته چې کوم دی ډېر غټ جوکاو پیدا شو او د دې نه ډېر زیات متاثره شو. ایما چې کوم دی د هغې هم فلسفې سره او شاعرۍ سره شوق و. علامه اقبال جرمن لینګویج زده کو. نو دې دواړو به د جرمني هغه مشهور شاعر چې کوم دی ډېر غټ شاعر ګویټې، نو د هغه شاعري به هم یو بل سره وایي چې کوم دی اړوله سبقونو کې به یې وي. دی دواړه یو بل سره ډېر رانږدې شو. خو علامه اقبال اتیا فیض سره هم نږدې و. نو چې دی دواړه یو بل سره ډېر زیات رانږدې شو، دې ځای کې د علامه اقبال چې کوم دی بالکل بدل شو، دې طرف ته یې دغه شو. نو علامه اقبال وایي د هغې دپاره چې کوم دی چې د دې څه شوق دی چې دا زده کړي خو نه به یې کولی. لکه علامه اقبال وایي یو پیرې ته هغې ګانه وینې علامه اقبال ورسره ګانه شروع کړه خو مکمل بې سر او کار ترې خراب شو. نو ډېر ملامته بیا هم شو. نو چې ډېر ملامته شو نو وایي ایما چې کومه ده نو هغې هم دا محسوسه کړه. نو هغې بیا د خپلو ملګرو ته ووایي چې ما ته چې کوم دی نو د انډیا د ژبې لکه یو سانګ وښیئ. نو هغې ورته وایي د پنجابي یو وړوکی د سانګ وښو. نو هغې زده کړه. علامه اقبال ته یې بیا شروع کړو، دی بیا لکه خوشحاله کړه که نه. نو هغه هم لکه مطلب دا دی چې د هغې ورسره هم لږ ډېر دغه و خو دی ډېر زیات عاشق و. نو بیا د هغې نه بعد څه وشو؟ نو یو پیرې ته وایي علامه اقبال ناستو او دا ایما چې کومه ده نه دې خپلو ملګرو جینکو سره چې کوم دی ورزش کو، اکسرسایز یې کو. نو علامه اقبال ورته دغه شان سوچ کې تللی و، کتلې ورته. نو
وایي د یو کس راغی هغې ته تپوس وکړه علامه اقبال ته ویې څه کې ده ورته وایي زه خو فلکیات دان جوړ شوم فلکیات دان او فلکیات والا کنه وایي زه خو دا جوړ شوم وایي دلته کې هغه وګوره ستارو کې جرمټ کا مشاهده کر رها هوں نو لکه بیا داسې چې کوم دی نو بدل شه که نه بیا یې وی چې بد د جرمني د جنکۍ چې کوم دي نو دا د لندن د انګریزانو جنکو نه ډېرې بدلې دي او دی چې کوم دی نه دی د ایما بدل کړی و که نه په هغې باندې لکه ډېر زیات مین و نو ځکه دغه شان به وایي کله نه کله د دا هم کوشش وکړو چې دې سره چې کوم دی نه ډانس وکړي وایي څو پیرې د هغې سره هغه ډانس کړی وم خو به هم نشه کولی نو دې کې ورته دغه شو بیا د هغې نه پس چې د علامه اقبال هلته کې سبق برابر شو نه علامه اقبال واپس هندوستان ته راغی چې هندوستان ته راغی نه د دواړو منځ کې خو جدایي راله نه دې ځای کې اوس دا خبره خو به کلیر کړو چې علامه اقبال په عطیه فیضي باندې عاشق او که په ایما باندې نه ایما باندې عاشق عطیه فیضي سره د هغه تعلق و ملګری وه خو بس صرف چې کوم دی نه نالج تر حده پورې بې باسونه یو بل سره کول عاشق چې کوم دی نه په دې باندې و نه دا شعر کې هم دا یادوي چې دواړه جدا شو علامه اقبال دلته کې راغی نو د هغه ده به د ایما ته خطونه لیږل عطیه فیضي ته به هم لیږل نه د هغې خطونو نه پته لګي چې هغې سره به صرف علمي بحث کو او ایما سره به داسې بحث کو لکه څنګه خط کې به ورته څه لیکل یو ځای کې ورته لیکي وایي دې ملک کې زما ساه خیجي انډیا کې وایي زما وایي ساه خیجي ډېر زیات تنګ یم او وایي زما ما باندې د خپل مشر رور اخلاقي قرض دی نه دا مشر رور چې کومونو ده وله د هایر ایجوکیشن باندې پیسې لګولې وي که نه وایي چې کله هم دا زه پوره کړم نو زه به جرمني ته درځم زه به یورپ کې ځان له کور جوړوم او دې ملک ته بیا زه نه ګورم نو لکه که چېرې داسې شوي وو نو نه به د علامه اقبال د پاکستان قومي شاعر و نه به هېڅ په بیانو نو دا به هر څه پاتې شي وو خو علامه اقبال وایي په دغه وخت کې خدای ته منظوره نه وه اډو پیسې ورسره ونه شوې هرور له یا قرضې لیټ شوې علامه اقبال ته موقع میلاو نه شوه چې هلته کې لاړ شي بل طرف ته وایي ایما چې کومه ده نه هغې هم اراده وکړه چې انډیا ته راشي ځکه چې یو بل ته به خطونه لیږل علامه اقبال ورته وایي زه غواړم چې زه والوځم ما تا سره هلته کښېنم ما ته وایي هغه یادونه ډېر زیات راځي چې زموږ د سیند په غاړه به موږ ناست وو یو بل ته به چې کوم دی نه شعرونه وې که نه نو زه وایي چې کوم دی نه دا غواړم چې بیا داسې راشي نو هغې هم وغوښتل چې انډیا ته راشي دلته کې نو چې هغې انډیا ته د راتلو اراده وکړه نو اتفاقا چې کوم دی نه د هغې هم مشر ورور او هغه ورته غاړه کېنښوده وایي نه ته به انډیا هغه ډېر لرې ملک دی زمونږ د هغې کلچر کې ډېر فرق دی وایي ته هلته کې مزه نو هغه ورته منځ کې چې کوم دی نه لکه دیوال شو نو دواړو چې کوم دی نه یو بل سره میلاو نه شو نو د دې نه بعد ډېر وخت بعد وایي چې 1931 کې بیا علامه اقبال باندې زمانه تېره وه بیا یې 2 ودونه نور هم کړي وو بله لوی لوی زامن وو ځوانان وو هغوی نو بیا چې 1931 کې راوند ټیبل کانفرنس لا علامه اقبال لندن ته لاړ نو بیا یې اراده وکړه چې جرمني ته لاړ شي یې ما سره میلاو شي خو بیا هم هغه وخت داسې و چې علامه اقبال لوی لوی زامنو نو بس هغه کار برابر نه شو او هغه ملاقات اړو نه شو بس ټول عمر وایي چې کوم دی نه هغه د ده په زړه او ذهن باندې پاتې شوه میلاو خو ورته نه شوه نو د دې نه کېدی چې علامه اقبال بیا دا خبره کنکلوډ کړي چې علامه اقبال وایي چې عشق کې وایي زه چې کوم دی نه د وصال اډو قایل نیم زوام چې جدایي که نه نو بس دکه عشق دی اصل کې وایي چې کله میلاو شي نو بیا عشق ختم شي نو یو خو کېدی چې دا د دې نه دا خبره اخذ کړي بله دا وه چې علامه اقبال وایي دا ایما خو میلاو نه شوه خو د هغې ایما د وجې نه داسې نظمونه غزلونه هغه ولیکل چې هغه نن چې کوم دی نه علامه اقبال هغه شاعرۍ ته چې کوم دی نه لکه یو ډېر بالکل نو چې د علامه اقبال شاعرۍ کې کوم خوند او رنګ دی نو وایي تر ډېره حده پورې هغه د ایما د وجې نه دی نو دا زموږ د ویډیو وه ډېره مننه